ها بسم الله الرحمن الرحیم دا زموږ سره سافټ ویر دی دا دیتا هاي ټارګټ دا د هر یو کنټرولر کې خپل خپل سافټ ویر هغه د هر یک اپ نه یې صحیح شو دلته کې اپ بٹن دی اپ دا اپ بٹن نه دی په دې کنټرولر ډیټا کلیکټر وته سو کوئی دو سو کو د ډیټا کنټرولر وای صحیح ده کنه په دې کلیکټر کې اپ بٹن دی دا به هر یو کې ها نو زه په دې سره ډایرکټ هم کلیک کولای شم په اپ بٹن هم کلیک کولای شم ډایرکټ کولاو شو کنه دا هاي سروې زمونږه ماشين چې ده کنه دا ګډي بند زمونږه ماشين چې ده کنه هغه هاي ټارګټ V200 ده صحیح ده پورا आवाज بند شو خیر ده هاي ټارګټ V200 ده صحیح شو د ټول نه اولنې کار به کې صحیح بده کې لکه ته چې ډیټا کنټرولر په لاس کې راوغستو د ټول نه اولنې کار به کې سره جاب جوړولې ها جاب جوړولې د پروجیکټ انفو کې دا جاب چې د جوړیږي دلته کې چې کوم ټرمینالوجي د هر یو کنټرولر کې دا غداري کپ نه وي پروجیکټ انفو کچا پروجیکټ جاب لیکل شي با پروجیکټ انفو یې دلته کې وسه ډیرو والا چې کوم جاب دی سلیکټ شوی دی صحیح ده په هغه جاب کې دلته کې دا هغه انفارمیشن موږ چې کله دا جاب جوړ کړو کنه وایي ښه دا بزله کوټي دا چې سټاپ کومه ده فول سټاپ کیږي کنه څه د ریزیوم کیږي نه صحیح ده کنه څه خاصه بار حال ټیک دا کوم دغه ته یې نه کنه دا کوارډینیټ پوینټ به څو غستې شي 504 کوارډینیټ غستې شي دي 504 پوینټ صرف د کوارډینیټ سټیک پوینټ به نشته مونږ به کې چې د کې لیاوټ نه دی کړی لیاوټ هغه ته بیا سوي کنټرول پوینټ دا ثابت 504 پوینټونه د سو کنټرول پوینټ نه کنټرول د یو نه کنټرول شوی پروجیکشن یې سو UTM WGS 84 زون 43N دا چې تاسو را پیژندل دي نو ته دا پیژنې دا پروجیکشن پیژنې زمونږ دا زون بس کې ده 43N ده دا نور خبره کامن ده په هر ثابت دنیا کې دا UTM WGS 84 زون دا خبره په ثابت کې زمونږ دا به څه ده 43N ده 43N ده زمونږ دا لکه زمونږ په دې زون کې وس کده په سعودي عرب کې دې ته بلاړ شي دنه پروجیکشن ته بلاړ شي نه ها وس دې پروجیکشن ته دلته کې راشي دا کوارډینیټ سیستم دلته کې دا موږ ځان خیر نیم کولم شو خو به دې کې موږ وتی لکه نشو والے خیر لیدل دا زون به کوم ځای کې سیټ کیږي موږ په دې کې ځان لاجاب نه جوړ کړی پروجیکټ سیټینګ کې بکیږي پروجیکټ سیټینګ ګوره په پروجیکټ سیټینګ کې موږ چاته کې وځو دا هغه ور کړی دی کوارډینیټ سیستم منیجمنت لپاره نو د کوارډینیټ سیستم د دلته کې راتلې هم شي او دا قضیه کې دا کوارډینیټ سیستم منیجمنت زمونږ دا به کم یو دی 43N وزه چې په کومه علاقه کې کار کوم ما د پکا د چې باغ علاقه کې دي سي ما د داغي زون معلومي ښه ناغه ځان د لیست نه راچوتول شي مې د قیلس نه نو دا دلته کې وګورئ دلته کې لیکل دی یوزر ډیفاین او دلته کې څه دی پری ډیفاین د تلل شه ودی لیدو په پاکستان کې دا زونونه دي مونږ کې په 43 کې واسطه چې سعودي عرب ته لاړ چرته لاړ سعودي عرب کې وسو زونونه دي آی ګډیر شي دي نه ستاسو به کم یو زون دی هغه وسره چې په ګوګل میپ کې یا ګوګل ارت چې ته کو بیا کولاوي چې ډایرکټ هغه پوینټ لسی کم چې زمونږ صحیح ځای دی سعودي عرب کې مزه ما دلته کې سلیکشن ونه خو خیر لیدل مونږ په 43N کې نو دا خبر واستاسو یاد ای کنه بھائی یاد به کنه دغه پروجیکشن دغه ته پروجیکشن وای صحیح شو هغه بیا کته په سعودي عرب کې په کم ځای کې هغه بدلته کې راغلی اتوماتیکلی سیو به پروتي ها فری سپیس زموږ سره څومره ده 5GB نه ها دا چې مونږ کله جوړ کړو د مونږه جوړ کړو په 28/7/2024 باندې او څه ټیم دی 17 نه 12 لړکا څه دی راشي 5 یعنی اته منټ او 15 بجې دی خیال دې
او دا لاست اپډیټ ټایم سو 18 نه 12 لرکا چې 25 منټه او شپږ بجو ته کار ختم شوی دی صحیح شو په 10 منټه په 15 بجې شروع شوی دی 25 منټه په شپږ بجې ختم شوی دی دا پته به دې کوله کې د ډیوریشن پته به کوله کې دا خیال دی دا چې کله اخرنه پوینټ ته والی دا غزګینه کانکولیټ کوي اته چې بس ته لاست پوینټ شو غسته شي چې عادت پته ولګي چې یاره لکه ته پته نه پته چې پوینټ الی نو دا ټیم سره اخرنه دلته کې اتوماتیکلی سیو کی چې بس شو جو بس شو کریټر رسو کو دا غنوم پکار وي کریټ دا جاب جوړ کړی چاو او سری مارکس پور کې کنه دا خبري بوز دلته کې راځي نیو د دې دا نیو زیس موومېنټ کوي خیال نه په کوم ځای کې چې سیټ کیږي ځلته کې سیټ کا نیو مونږ لا جاب نه جوړ کړو په هغه ځان په کرنٹ ډیټ ور کړی دی کته دا کټ کولم شي او کته چې نه زو ته لیکم عبد الله صحیح شو ما د عبد الله ولې کو کریټر سوک دی صحیح ده کنه پروجیکټ د عبد الله دی کریټر سوک ته کاشف دی صحیح شو کاشف سری مارکس د دې ځکه څه خبره ده اکثر موږ په دې ریمارکس کې د سړي کو چې یاره د سایډ نوم لیکو لکه پیر پټه خیال دی شیخ هو پټه کنده پټه تاسو ورته جدا جدا پټو نمونه مولا پټه خیال دی دلته وته سړی ولي کې یاره دیس ریمارکس کو ته دیس ولي کې پروجیکشن یو ټی ایم دا ده کنه نه ته دلته کې ځان سلیکټ کا کدل ته بیا هم نه موجود نو یوزر ډیفاین دلته کې راشه پری ډیفاین دراشه ته په سعودي عرب کې جو هغه سلیکټ خیال دی کنه نو هغه ته د پروجیکټ سیټینګ نه اول سلیکټ کړي نو بار بار سلیکشن تر دلته بیا جت نه ګراوند کوډ پریسیټ انګلیش مونږه پدې کې ځان لا ګراوند کوډینګ پدې کې مونږ ځان لیکل دی کنده او نه لیو دا ټول مونږ لیکل دی او دا جاب جوړ شي کنه جاب جوړېدو نه وروسته بیا دا دغه چک کو بس دا جاب جوړ وکړه جاب جوړ شي برابر عبد الله او تاریخ زی ګوره کوډ لیست چاهیے دا کوډ لیست په کوډ لیست کې تاسو څنګه پریسیټ ای ان ولیدو دا دې چې کلیک ونه سا ایډیټ کې خیال دې دا کوډ دې باړی فول ورټا وال دا موږ ځان له اساس سیمبل او تصویران مسره ورکړي دي نو ته ځان نیو هم جوړولای شي لکه دلته کې څه لیکل ایډ نوې لیست ځان جوړ کې لکه نوې بس جوړ کما دا فار ایگزامپل مولا پټه دی مولا پټه دی ځا د مولا پټه د پاره تاسو کوډینګ کې نو ایډ ستانه وی ډسکرپشن به صحیح وي دا پوینټ ډسکرپشن یادې ښه موږ به ته چا به بی به او کوډ به صحیح باونډري به بی او یو डी ए आर वाई ٹھیک شو خیره او ګروپ به صحیح ګروپ مونږ به نشته خدا پوینټ هغه سټایل به صحیح دي سی به لکه څنګه چې زمونه دلته کې تاسو کوي پوینټ سټایل به صحیح یو پوینټ لیبل سټایل به څنګه یو خیال دی نو دلته کې تراشه د خدي خو ورکوډ یې کوله سایز ټیک شو کلر ولا دم بدلوي ترا اوکے کا په مخه دلته کې دي سی راځه نو کله چې بیا جاب جوړه کنه دلته کې پروجیکټ ان بوک د ستاره د تاسو کوي کنه د بوس ایډیټ کیږي هو نه صحیح دا هوته چې کله نیو جاب جوړه نو ته به دا پریسیټ نه ده دلته کې بوس هغه مولا راغلی خاله دا کم کوډینګ کې ته کار کوي بس هغه کوډینګ به بیا دلته کې سلیکټ اوس مونږ وایي زمونه پته نه لګو هم دا د سپارټ کوډینګ دی کوم مسله نشته یا دا شته کوډینګ لیکل شوی دغه نه بچوته یا په دغه سره شته نه ډسکرپشن او کوډ بزان خپل لیکو او د دې سره بیا سره وې ګرانیږي ګوره نه کوارډینیټ پوینټ ته نه سټیک پوینټ ته نه کنټرول پوینټ ته خیال دې ځکه تاسو جاب مونږ جوړ کړی دی ٹھیک شو وس دا جاب نه دی د مونږ جوړ کو خدا ډیټا امپورټ کیږي به دې څنګه او ډیټا بر دې نه ایکسپورټ کیږي څنګه خیال دې
نو زمونږ سره دلته کې په دې ځای کې مونږه نیم پی ای ان زد ډي ډیټا مونږ له پکاري کومه ډیټا پکاري نیم وسره ها چې دې ډیټا چې هغه د سیول 3 نه ال د ډایرکټ پته لګي لکه ما به دې باندې کلیک کو کنه پراپرټي دلاړم دې پوینټ ته وګوره لیبل سټایل دا نه ده په دې کې ته وګوره آی ډي نیم ای ان زد دا دلته کې لیکل دی اوس دا کومه ډیټا چې دلته کې دا آی ډي نیم ای ان زد دی دا دلته کې هم کې دی ښه نو کته دلته کې سیټینګ کې نو هغه ورستل ته او که الته کې دا ول سیټینګ کړي نو ورسته بیا دلته صحیح شو ډیټا ایکسپورټ د ډیټا د وته طریقې کار اوس که څه د کتاب خو دا جاب جوړ کړو کته پوینټ ډیټا ګورې نو دلته پکته کیږي نو دلته خو ډیټا راغلی نه ده ډیټا ایکسپورټ دا ګورې ګرانه خبرې دي ښا یو کامن ایکسپورټ ده یو کسٹم ایکسپورټ ده په کامن ایکسپورټ کې باغه کې ایمیل او دا خبرې صحیح ده کنه ګوره زاول د کسٹم ایکسپورټ خبره کوم نو کامن نه بیا زما په کسٹم ایکسپورټ کې به موږ ځان له فارمیټ جوړوي لکه څنګه چې موږ په دې سیټینګ کې پوینټ وګوره دا جوړوي دا خبره دغه ځکیم ده او دا خبره دلته هم ده ټیک شو ته وګوره بده کې به موږ ځان خامخا جوړ کړی آی ډي نیم ای ان زد ډي دغه ځشته دا دلته کې وګوره آی ډي پی ای ان زد ډي خالی دی ودا نو اوس په هغه بدل د کې څنګه جوړو نو دی فارمیټ باندې کلیک وکړئ دلته کې خوري شي فارمیټ دي یو د کوارډینیټ پوینټ وای بل د سټیک پوینټ وای کوارډینیټ او سټیک په مختلفو دغه کې پراته دي ښه په دې باندې ورور ورسته باس کوو چې موږ سه نوې جوړوي کریټ نیو دا غیبا نوم صحیح نوم به صحیح الته کې سره آی ډي اسه سپریټر په ګوره کوو سپریټر دا فنکشن بٹن سره لګي آی ډي ودرې دو آی ډي نیم ان ا ام ای نیم سپریټر په ګوره کوو چې تا ته پته صحیح شو دا اوس کیپیټل لیکم نو دا دا کیپیټل دی ٹھیک شو ای ان زد ډي فارمیټ نیم الته هم دغه دی او فارمیټ نیم دلته هم ده خو دا پوینټ ټایپ څه دی دا کوارډینیټ پوینټ دی څه دی کوارډینیټ پوینټ دی سفکس نیم یو پریفکس یو سفکس دی سفکس دا ستاده ورډ نو روسته چې سلی کېږي هغه ته سوي او چې مخکې دې کېږي هغه ته سوي پریفکس دا بای ډیفالت نو اکثر خلک په ټیکسټ باندې نه کوي په سی اس وی باندې کوي دا ټیکسټ فایل دا سی اس وی او دا سی اس وی ابریویشن سره کاما سپریټډ ویل نو کته چې په ایکسل کې د ګلاوی کې جو سی اس وی او کته چې په ټیکسټ کې د ګلاوی کې جو ټیکسټ ہونا تا چې دلته کم فارمیټ جوړ کړی دی هدي د پراپرټي ته خراشه کنه دا دلته بس کې دی په ټیکسټ کې دی کچته کې دا دلته سی اس وی کړي نو دلته هم سی اس وی کې صحیح شو کنه دا خبره ټیک ده دا په ټیکسټ کې صحیح ده ها که په سی اس وی کې راځي که په ټیکسټ کې راځي دا خبره ټیک شو دا ایکسپورټ کانټینټ نه دی دا اوس موډیفای کا مینه تاسو سره دا لیست دی name او n او e او z d latitude longitude او height او description معاملہ صدا دا دې لرقوا اول آی ډي پکار دی اخواته وړي دو کنه بیا نیم پکار دی نیم ای ان زد ډي نیم ای ان زد او description لراشه کوډ دې کیسه ودرې کړل دا دی دا اوکے گی بیا اوکے گی مینه آی ډي نیم ای ان زد ډي دا راغی خلې دلته کې اوس په مونږ چې بل ډیټا جوړو کنه هغه به د سټیک اوټ لکه کریټ مې کو تاسو اوس پوه شئ
اوس چې زه رالم که نه ګوره دلته کې ډیټا ایکسپورټ ته یوه ډیټا خو پکې سیټ شوی هغه دلته کې سلیکټ نه ده خو دلته کې سیو شوی پوهېږي به خبره هغه کوارډینیټ پوینټ وي اوس چې زه د دې نه پوینټونه ایکسپورټ کوم پوهېږي به خبره دا د ایکسپورټ خبره ورشته نو موږ چې پوینټونه د دې نه ایکسپورټ کوو خو کوارډینیټ ایکسپورټ کوو که نه یاره د دې نه ویستل د دې نه ویستلو ته نه نه د دې نه ویستل دا فایل د کمپیوټر دپاره ویستل نو دا څه خبره وه د ډیټا ایکسپورټ ته اوس امپورټ باندې دلته کلیک وکړه بس امپورټ کې به اوس خبره ده کنټرول پوینټ او د سټیک پوینټ یې لکه دا ډیټا ایکسپورټ زموږ سره کلیر شو که نه دا خبره مونږ هغه فایل فارمیټ چې دلته کې مونږ ډیټا په څه باندې ایکسپورټ کړي وو نو په هغې به یې دلته امپورټ کوئ خو چې دلته کې مونږ په څه باندې هغه ډیټا ایکسپورټ کړه په دې ځای کې به یې په هغې باندې امپورټ کوو د هغې به حساب لکه اوس زموږ دا ډیټا په پوینټ نمبر لکه آی ډي نیم ای ان زیډ ډي باندې ایکسپورټ شوه او د هغه ځای نه مونږ د دې ځای نه مونږ ایکسپورټ کړه په پی ای ان زیډ ډي نو پکار ده چې دلته کولم مونږ پی ای ان زیډ جوړ کړی صحیح شو نو هلته پکې بیا نیم نه نو دا په پی ای ان زیډ ډي باندې خامخا ایکسپورټ کړي صحیح شو نو دلته کې هم کریټ نیو دا یې دوه خبرې دي یا به کنټرول پوینټ دی او یا به صحیح سټیک پوینټ مونږ وایو سټیک پوینټ دی سټیک پوینټ به راځي په پی ای ٹھیک شو کنه او دا غټ کړه پی ای ان زیډ ډي ٹھیک شو دغه ځای کې هم پی ای ان زیډ ډي ګورو ته ار ټی کې وزن دغه څه لیکل دي پی ډي ان ای زیډ الټا دی لکه دغه ما جوړ کړی دی په دا به زه پراپرټي ته لاړ شم دلته کې څه دی پی ډي ان ای زیډ نو که ستا سره داسې دلته ورته سی ایس وي لیکلی دی دغه فارمیټ هلته کې څنګه جوړېږي دغه به هم بیا وکړو صحیح شو نو ګورې دا موډیفای کړه دا د ټول ډیلیټ کړه پی اولنۍ خبره ده څه ده نو پی دلته کې آی ډي ته وایي که نه بیا د پی که نه ډي نو ډسکرپشن دی پی ډي ان ای زیډ ان ای زیډ شو که نه شو نو چې ستاسې ولتري او کنټرولر د دواړو یو بل سره په خبرو کې برابري نو څه دی خیال دی دلته کې ډیلیمیټډ بای کا ماده که نه دی دلته کې څه دی ډیلیمیټډ بای سپریټر یا ډیلیمیټ کا ماده که نه سفکس نیم یې دی دی هلته څه دی دلته به هم سی ایس وي شي ټیک شو اوکې خبره پوه شوې که څنګه که دا په دې کلاس تاسو پوه نه شوئ که نه چې بیا وروره سنۍ په ګسه وایي صحیح ده څه دی خیال دی